مخکې دا څه وه لکه د سهار سوپ ما کوه هلک ولاړ سه ستړي خان یې یخ ده سترګې لکه د کلنګي چرګ لکۍ چې دا د ریګمار غره کې وه بیا چې تا راوکشي بری زه پکښې پسې ووم چیرې ولاړې د هسپتال مچ هسې یې د میژانو تخمه شنک چرګې تور چکر دې واري او باجه والا راسه باجه والا څه پکې دا شیخ صاحب ته دا نه سندي پنجابي غزل وایي شیخ صاحب پنجابي غزل سره کوم راسه څه دا باجه والا ورته چیر راسه سیه درته وایم راسه Ja, dat moest er nog goed van lekker zo dat je waar dus moest er maar meer. څو نه سکلای په خوراک ولاړ سي دای مشور دی پر دې ته راسه سما ده لږه لکه پر خره چالوا و پاشه میاشو رسیم بس نو دا دی چې دی نه راځي سمد راسه سمده پنجابي غزل ووایه راسه یو غول وخوره راسه ته به هم سهار کور ته ورغلی چې ماښام ما بانډار وکړي ډېر چې ساعت تېر سو نه پر دا پزه ولې کور ته دا لار بنده سوه یو چا ته ووایه ورته اخر یم یخ مې کېږي حاجي دې هم راغله څوک نه دي راغلي مازدیان خوا ته ګورې دا دی راغلی وای زه د ګرده ښاره سره ښه کوم دا دریشي چې اغوستې راسه یې سپه زدیمونه دا شربت وټېغه راسه چورمن لوډ سپی په اوبو کې بېده ښه دوکانه نیکرانو کشاکه زوړ باجا والا غزل دي رسوي دا کرا دا کار څه پکې چولې دارونه ولا کوم څه د پیسې سره نه پاس دی مشر سره دی د پاس نه خرڅ نو د شورویانو تازه شپې چې پر بام ولاړ یم په افغانستان کې داسې هلیکوپټر طیاره راغلی داسې مې ورته وکته شوروي پکښې ناست طیاره راپاوه کړې ده داسې ما ورته وکته بیا مې داسې ورته وکړه بیا مې پسې ورته وکته بیا مې داسې ورته وکړه بیا مې پسې ورته وکته الله مې داسې ورته کتل شوروي ته درد ورغلی بس راکښته سو دغه طیاره راوسته زموږ د غوا په خور کې کښېنول دی راکښته سو ما ته یې په روسي ژبه ویل روس پروس ول دا پیشیجي چاته وکړه مال خړوس مال ستا ورور اخواته په هوا و هغه هم زما یار بیا زما د دانډې واجس په دا پنډ سګرېټ راکړي ما 2 زردالو ورکړي نو بیا دا بله ورځ بیا طیاره راپاوه کړې ده چې ما داسې نه مې ورته وکتل داسې مې مړې سترګې واچول بس شوروي ته درد ورغلی ټکان یې راباندې شروع ټش شو ټاپ ډز باتروم ځینې ننوتم د کموډ څوکه ویشته زه یې ولاکه ویشته
ورو ورو که موټې ویشتي دا مواد را واوښته کړ د پر ما پورې وموښتلې مګر زه نه یې ویشتلې په دا کې صمد رالی دا مواد یې زما څه وڅټل بیا موږ د هغه کلي سره آباد شولو بیا صمد پر پرېتولې کلي و چې دا لارې لکېږي هغه و چې شورویان په خبر سو بیا صمد په دربین کې ولیدی بیا 18 ورځې دی د غوا په چکره کې پیچلی و صمد چې راومویستې خلکو چې د رشاګو غوا د نارې یې کړلې هغه و چې باره د توپنچې ټکې وپر وکړي د ده ثبات پرېسو باره یې وڅکل بخشه دې د صابونه د ټېغه غزله خو ونیسئ دا نه Ada da neke u to, to je da me. Da me ikisi ya. Ne cep me ikisi. Sema. Cep me ikisi. Ya نجيب اقدر كشك Da sma da ya sta da da. Ya aga ma tara ka da war kan cep ta. Da na cep ta da war ka. La kara sa na ka sada wa hiç. Sada wa. بازار در سلویدنی دی وو Aga can me.